کیږي لکه څنګه چې ویل کیږي چې تر 10 ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري دغه 10 ډلې ټولې د پاکستان څخه سرچینه اخلي دغه 10 ډلې ټولې د پاکستان او د اسلام آباد او د پنجاب څخه خواړه اخلي دوی تجهیز اخلي دوی ټریننګونه عملته کوي او دلته رالیږل کیږي په پاکستان کې د دوی ملا جهاد د افغانستان دپاره فرض کوي خو بیا په پاکستان کې دوی ته نارې وهي چې ګواکې پاکستان یو داسې هېواد دی چې د اسلام دپاره جوړ شوی دی هغه خپل په لاهور کې ځینې کوڅې نه ویني خپلې سینماګانې نه ویني چې هلته څه کیږي د دوی اساسي قانون چې یو انګریزي قانون دی هغه نه ویني زموږ قانون د شریعت څخه اخیستل شوی د دوی قانون د انګلستان د قوانینو څخه سرچینه اخلي دوی جمعه نه پیژني په دوی کې د شرابو فابریکې فعالې دي دا په افغانستان کې نشته دی په دوی کې د ښځو ازادي د امریکا څخه لوړه ده ملا ته یې ویلي چې ته به خوله پټه نیسي خو موږ ته راپیچکاري کوي چې ګواکې ستا لور او خور باید مکتب ته لاړه نه شي حل لاره څه کیدلی شي